که د چا کاروبار نه چلیږي، کاروبار ولاړي او ورځ په ورځ باندې پریشانه کیږي او هغوی وایي چې زموږ دا کاروبار اکدم الله رب العزت ښځې ته ورسېد، دا نننۍ وظیفه د هغوی دپاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حمد و ثنا د هغه لوی ذات د هغه لوی بادشاه په دربار کې چې د ټول مخلوقاتو خالق او مالک دی، د ټول مخلوقاتو رازق دی او د ټول کائنات نظام چلولو والا دی، او بیا بشمیر درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې. او دا هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دې زمونږ چې څومره خویندرونه مسلمانان دي او دا کلمې ویلي ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دنیا په کوم ګوټ کې دي، الله رب العزت دې د هغوی په زړه کې څه شرعي حاجت دی، حاجت دی ول الله پوره کړي، ارمانونه دی ول الله پوره کړي، او که دوی په څه تکلیف کې وي الله رب العزت دې د دوی هغه تکلیف ختم کړي، پریشان وي پریشانی دی ول الله په خوشحالو کې بدل کړي، چې اولاد نه الله دې ول اولاد ورکړي، څوک قرضدار وي الله دې د قرض خلاص کړي، څوک بې ګناه په جیل کې وي الله دې د بند خلاص کړي، او الله رب العزت دې ټول مریضانو له شفای کامله ورکړي. دوستانو د ټولو نه مخکې به ته یو عرض وکړم، ځکه چې بیا زما خبرې لږې اوږدې شي نو یو خو به ویډیو ټول ګورئ، منځ منځ کې به ویډیو سکپ کوئ نه، ځکه دا دومره محنت کوم زه ستاسو دپاره کوم. بل به څه چل کوئ چې چینل به لازمي سبسکرایب کوئ، د هغې نه علاوه چې کوم دی ګنټي نشانه مو ووهئ، او داسې چې یو ښه خبره واورئ نو هغه چې کوم دی د نورو مسلمانانو سره په نیک نیتۍ باندې هغه وظیفه ورته وښایئ. که دا کومه نننۍ ویډیو چې ما څه باره کې جوړه کړه که داسې تاله څوک رالل چې مونږ داسې مسله ده نو ووایه یا تا څوک پېژندل نو هغې ته ووایه دا عمل کوه. دوستانو نننۍ عمل چې کوم دی دا د کاروبار د برکت دپاره دی. که د چا کاروبار نه چلیږي، کاروبار ولاړي او ورځ په ورځ باندې پریشانه کیږي او هغوی وایي چې زموږ دا کاروبار اکدم الله رب العزت ښځې ته ورسېد، دا نننۍ وظیفه د هغوی دپاره ده. اوس کول نه کول دا ستاسو کار دی. د معاشیت چې کوم دی که نه دا مال دولت دا داسې دی لکه د ملا اډوکې. ګورئ که تاسو که بعضې وخت کې څوک وګورئ نو چا چې د ملا اډوکې نه وي خلک وایي د ده راغورځېدلی چت نه یا اکسیډنټ کړی دی، نو هغه چې ملا اډوکې معمولي فرق راغلی د هغې خپې کار نه کوي، هغه کېناستی نه شي، بس چیرړۍ ته جوړه شوي، بس صرف سر کار کوي، د بعضې ټول وجود کار نه کوي او د بعضې لاندې د نامنې لاندې بالکل کار کوي نه. نو دغه رنګې دا پیسه چې کومه ده که نه دا کاروبار دا دولت دا هم د انسان د ژوند دپاره د ملا اډوکی دی. الله رب العزت دې د هر چا څومره مالی مشکلات چې کوم دي هغه دې الله آسان کړي. خو دا نننۍ وظیفه چې کومه ده د هغه کسانو دپاره ده که چېرته یو سړی مالی طور باندې محنت ډېر کوي، ډیوټي ډېره کوي او ورځ په ورځ بس د هغې حالت چې دي بدلېږي نه، ښې ډېرې پیسې ګټي بعضې وخت کې او هغه پې پوهېږي دا پیسې چېرته ځي او بس لکه مطلب دا دی بعضې خلک ډېر لږه مزدوري کوي، لږه ډیوټي کوي، خو د هغې سره مال دولت هر څه سیوا یو سړی د ډېر محنت به کوي خو د هغې ورځ به نه بدلېږي. نو که چېرته داسې کسان وي چې هغه وایي زه محنت هم کومه خو هغه شی نه بچت ماته نه میلاویږي، سار نه واله ماخوستنه پورې ډیوټي وکړم، خلکو سره جنګونه شرونه اخوا دېخوا ځان ستړی کړم ووړی جمع سار وختي وځم منډۍ ته لاړ شمه ماخوستن راشمه، خو زما مالي مشکلات چې کوم د نور په صحت روغ کړي که الله رب العزت څوک داسې په صحت هم بیماري علي دې الله شفا ورکړي، خو یو به د الله نه ناامیده کېږئ نه. ښه پرون ما ته چا دغه وکړو زه لږ ډېر زیات پریشان یم او ما نن ډېر وجړله او ځکه مې وجړل چې ما ته د پیسو ضرورت نو ما ته د الله چې دا دومره نعمتونه درکړي دي دا په صحت یې روغ پیدا کړی، سترګې دې کار کوي، غوږونه دې کار کوي، خوله دې کار کوي، ګرځېدی شي، دا خو وړې وړې مسلې دي. د هغې دپاره مونږ څه کوو د وظایفو نه به کار اخلو. وظایف څه شی دي؟ د الله رب العزت نوم دی او هغې ته جړا ده. دا وظایف هم دې ته وایي ښه الله ته بار بار سوال دی، لکه مونږ چې بعضې وخت کې دنیا کې چاته ساجت پیښ شي که نه هغې ته موږ بار بار منت کوو، جرګې ورپسې ورلېږو، په خپلو ته دا راکړه او دا راکړه، رشته کوو مثال او هغه راسره رشته نه کوي پسې مونږ بار بار ورځو، بار هغه وایي نه در کوم، هغه وایي نه در کوم، خو الله خو داسې ذات دی چې هغه چاته دا نه وایي چې نه در کوم.
راکې رااله خو لږ بس خپل حکمت د وجې نه پای کې لږ الله رب عزت خپل یو دغه پکې اچولی د خپل څه غرضي څه حکمت د انسان پای کې خیر نو دغه رنګې که څوک مالی طور باندې کمزوری وي خو هغې سره بچت نه کړي مالداره کېږي نه الله رب عزت د ټول مالداره کړي خو په حلالو پیسو باندې نو د هغوی ته زه نن کوم عمل ښیم دا عمل دې وکړي که ده سره د پیسو کمی راغی د ده سره د مال کمی راغی که د خلکو له صدقې نه ورکول او د خلکو څه مدد نه کول د خلکو له زکاتونه نه ورکول د عمرې او حجونه نه کول به زه بیا ذمهوار یم خو کول خو کولی دله زه نشم که نه دا به تاسو پخپله کوئ نو که دغه رنګې دا مسایل د چا وي او هغه وایي چې زما د حاجتونه هم پوره شي او ما سره پیسې هم راشي سوره علم نشرح چې کوم دی په اخري سپاره کې بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ځان مالدار کول غواړي ځان کروڑپتی کول غواړي ځان د فقیرۍ نه د تنګدستۍ نه ایستل غواړي دا داسې وظیفه ده که نه لکه سړی چې په دوړو خاورو کې د غریبۍ لکه داسې مثال به ورکړو چې دا یو سړی بالکل سخا په سخا په دوړو په خاورو کې سخایي او هغه اکدم په پاکو اوبو ولامبي او خپل وخته ښایسته ووینځي او بس پاک سوتره ووځي او نوې جامې واغوندي که داسې ته په غریبۍ او په تنګدستۍ کې بالکل داسې لړل شوی دا وظیفه به دې عمل کې طریقې درته ښیم خو ګورئ ویډیو ټوله ګورئ اسان شی دی اسان ځکه دی که نه په کور کې به ناست په کي ته به ناستې او کور والا به دله کاوه وکړي او که وظیفه وکړي خپل کټ ته به وخېږي وظیفه چې ختمه کړي او هغه بار ملکونو ته سفرونه او هغه شګې او هغه تکلیفونه او سهار نه واله ماښام پورې دیاړیګانې شمار کوي چې هغې نه به درته په یو په زره باندې بچت نه ماته څه دي ویل یو ټایم به مقرر کوي ټایم به یو مقرر کوي چا سره سحر ټایم وي که چا سره ماخوستن ټایم وي ټایم ستاسو کار دی وګورئ سوچ لاول وکړئ چې زه کوم وخت کې دا کولی شم د هغې نه پس سوره علم نشرح چاته نه یادولو کار هم زمانه دی یاد کوئ جماعت ملا قاری صاحب سره لاول خبره وکړئ وایي دا صورت ما ته یاد کړه که لس ورځې کې یاد کړو که یو میاشت کې دې یاد کړو پس د هغې به د عمل شروع کړي هغه ټایم کې به چې تاسو د هغې نه پس ټایم ډېر وي ځکه چې په دې باندې به ستا کم سے کم 2-3 ګنټې خامخا لګي هغه به 2 رکعاته صلات حاجت به وکړي لکه خپل مونځ یې وکړو د هغې نه پس به نیت مو کړه خلاصه 2 رکعاته مونځ کوم صلات حاجت یې وکړو د هغې نه پس به په همغه ځای کښېني 951 ځل 749 ځل به سوره علم نشرح شروع کړي انشاءالله العزیز چې دا یو څو ورځې وکړو که نه به د ده باندې به د رزق دروازې کلاوېدل شروع شي بس دا د خپل داسې نه شي چې اوس داسې لږ 100 روپۍ راغلې لاک نیمه روپۍ ورسره راغلې وظیفه یې پرېښودله بس دا به خپل عمل به جاري ساتي او ده ته به الله رب عزت به ده ته ښایسته ښایسته مواقع د نوکریانو دا لالچ به هم نه کوي داسې به بیا په پیسو کور ډوبېږي نه چې وظیفه دې پاتې شي ځکه دا څه کېږي که نه الله رب عزت دا تا سره څه کوي دا یې دې صورت په وجه باندې کوي د دې په برکت یې کوي دا د هغې برکت دی ښه چې بیا دې او حالت دې بالکل ټیک شو او ښه مالداره شو او یا د مالداري ورځې شروع شوې نو دا به دا عمل به څو ورځې یا څو میاشتې به نور هم جاري ساتي ستا پیسې ځي خو کښېنه په خپل کور کې او په کیته کښېنه او ښه ښایسته خپل وظیفه کوه بیا به د هغې نه پس دا 749 به وې بیا به د هغې نه پس چې کله ښه سټیبل شوې بس پې حاجتونه دې پوره شو الله پاک دله پیسې او کاروبار برابر کړ بیا به یې 20 یا 25 ورځې به روزانه به بیا 749 ځل نه وي بیا به 313 ځل وي او چې 313 ځل دی وي بیا چې نورم حالات ښه شو بس بیا به د چلو کې چې بیا به د خپل ټول زندګۍ دپاره دا سوره علم نشرح سحر ماښام یا صرف یو ټایم خو بهتره دا ده 41 ځل سحر او 41 ځل ماښام دا وظیفه تا کوله زه تا سره انشاءالله د الله د کلام په وجه باندې زه تاسو سره دا وعده کوم زه ذمواري علم که تاسو باندې دا پیسې داسې راورېدي لکه د باران یا خلک وایي که نه چې په طوفان کې به سړي خاورې راورېږي داسې به الله رب عزت دا مال دولت به الله درکوي
مال دولت الله رب العزت څخه ډیر دی، لکه زموږ په شان بینکونه د هغه نه دي چې راوا به ختمې بشي، د هغې خزانې چې دي که نه د هغه د خزانو حساب کتاب نشته دی، د الله په علم کې خپل علم مطابق ته انسانان او مخلوق یې نشي کولی. نو به دا تاسو د دې معمول جوړ کړئ 41 دا د ورځې بحث سیزل شو، نو چې بحث سیزل شو ستا د ورځې 50-60 هزار 1 लाख روپۍ آمدن هم شو، نو ته په څه چل در باندې شوی؟ خو سهار یو ګنټه تېره کړه، ماښام یو ګنټه تېره کړه. الله رب العزت دې لاول د دې توفیق راکړي، ځکه دا هر څه چې کېږي دا وظایف او د عبادات چې کېږي دا په توفیق کېږي، نو الله نه به لاول توفیق غواړو. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي، بیا چې کله الله در باندې رحم وکړو نو د خپله غریبي به نه یېرې او دا به نه یېرې، دا به نه وایې چې یاره زه غریب یم او ما سره چا مدد نه دی کړی زه هم چا سره نه کوم، بیا به ته د خلکو سره یو په دوه کې، ځکه دا د الله مال دی، دا د الله مال دی. د الله مال چې کوم دی دې کې به بیا د چا سره تنګدستي او بدنیتي به نه کې، بس بیا د غریبانو باندې تقسیموه او بیا الله رب عزت د هغې بدله یو په 10 یو په 100 یو په 1000 یو په 200 ورکوي. الله رب عزت د موږ د عمل کول توفیق راکړي او د دې وظایفو باندې د کولو د دې دپاره د ټیم توفیق دی الله راکړي. الله دې زموږ د ټولو مشکلات آسان کړي. انشاءالله العزیز که ژوند وفا وکړه ژوندي وو بیا به د یو نوي عمل سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې مالې اجازت راکوي. د الله په امان.